السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، د نن بیا دغه کورنۍ ته راغلم چې د دې ډېر زیات مشکلات و. دوی چوره و، نو یو دوه بااحساسه وروڼه مرسته رالېږلي، نو دغه مرسته موږ دغه کورکي ته ورکوو. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ زوی دې ښه ده؟ شکر دی. څنګه ده د زوی ناروغي دې؟ ښه شوی نه دی؟ څنګه خاوند دې معلومات ونه شو؟ او اوس دا زوی د سنت دې ونه کړو؟ ها خورجانې، ما خو ستا ویډیو شیر کړی و، نو دوه بااحساسه وروڼه مرسته رالېږلې. ما ته وویل چې 2,500 دې ته ورکړه او نور یې بل کورنۍ ته ورکړه. نو دغه لومړی دغه 2,000 روپۍ دي، دغه د احسان الله ورور په نوم رالېږل شوی ده، دغه وشمېره. دا ستا رضا غواړمه، ته دې رضا یې مورې، رب دې تا ښه درلري، مل دې الله شه مورې، ژوندون مې ستا شه. څو دي؟ 2,000. او دغه د معراج ورور په نوم رالېږل شوی 2,000 روپۍ دي. شموري غم دې فنا شموري، ته آیینه څو روپۍ دي؟ دغه دوه وروڼو ته څه ویل غواړې چې دغه مرسته تاسو سره کړې ده؟ څومره ترې خوشحال دي؟ په دې پیسو باندې به ځان ته هم دوا کې او خپل زوی ته هم او کور ته به سودا هم راوړي. د احسان الله ورور او د معراج ورور څخه نړۍ مننه کوم چې د دې کورکي سره مرسته وکړو. نو په دې باندې به اوس دغه خپل ضرورت پوره کوي. هیله کوم هېوادوالو تاسو هم په دغه پروسه کې لاس یو کړئ او د بېوزلو لاس نیوی وکړئ. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080 9 278 278. د موجود